د دې نه بغیر چې تاسو یو اکاونټ فعال کړئ یا آیډنټیفیکیشن ورکړئ د هغې نه مخکې تاسو کولی شئ ځان ته بیټکوین یا همداسې نورې کرپټو شیان واخلئ. څنګه کولی شو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. هیله لرم زده بسي. نو تاسو ته ضرورت نشته دی چې تاسو یا د اروپایي اسنادونه لرئ یا افغاني پاسپورټ لرئ. هیڅ شي تاسو ته ضرورت نشته. ضروري شی تاسو ته دی چې تاسو باید یو بانک اکاونټ ولرئ. دا تاسو ضروري شی دی. بس ته ډایرکټ کولی شئ بیټکوینز، ایتریوم، هر شي ته زیړي کولی شئ ډایرکټ یې واخلئ. هیڅ خبر نشته، هیڅ مشکل نشته. نو زه ویډیو پیلوم. ته په ولاړ شئ خپل موبایل راواخلئ، که هغه ایفون وي، که هغه انډرویډ وي، که هغه انډرویډ خو هواوي او د سامسنګ ټولو ته کېږي. نو هغه که او ایس یې او یا هم که انډرویډ راواخله، خلاص یې پکې کوډ چې ځینې خلاص کړې ولاړ بس یې یا پلی سټور ته ورځه او یا هم اپ سټور ته ورځه. اپ سټور د آیفونونو لپاره دی. په دې دواړو کې به یوه ته ولاړ سې. دلته پورته به نوشته کې چې یا هم ټرسټ والټ یا هم میټا ماسک. بهتره یې طریقه دا ده چې دواړه ډاونلوډ کړئ، ځکه چې دواړه ډېر ښه دي. نو زه راځم اول میټا ماسک ته. نو چلونه د دواړو یو شی دی، مطلب تقریبا که د میټا ماسک تاسو هم زده سو ټرسټ والټ هم صحیح دی، هغه هم کولی شئ ځان فعاله کړئ. نو ډېر بهترین دی. لکه کولی شو دلته اوس موږ ځو، دا مو چې کله ډاونلوډ کړئ ولاړ به سي ځینې اپ به دغه ځینې هم خلاصولی شي، خو زه بهترینه د دې ځینې ده. نو دلته ما سره دې اپ دی، دا فولډر چې دی ماته د کرپټو لخوا نه دی، مطلب دا فولډر کې زه ټول کرپټو اچوم، کرپټو اپونه. نو دلته ما سره څلور اپ دی. بایننس دا ډېر مشهوره دی. دا دونه خلک شاید دا هم شاید خلک ډېر وپېژني، خو دې سره خلک شاید دونه مشهوره نه وي. ولې دا اپ چې دی په دې سره تاسو کولی شئ چې د کرپټو وګورئ چې کوم پورته وړاله، کوم ښکته وړاله، څوک چیرې دي چیرې نه دي. دا ټول تاسو کولی شئ په دې اپ کې وګورئ. ډېر بهترین دی، ډېر پخوانی هم دی، ډېر پخوانی نه دی خو څو کاله کېږي. ولې ډېر ښه اپ دی، بهترین دی، لکه ډېر خلک استفاده کوي، اسان هم دی. نو تاسو کولی شئ موږ به د اوله راسو خپل کار پسې ځو. میټا ماسک ته به راسو، صحیح سو. دا میټا ماسک سو. اوس دلته څنګه کولی شو خپل یو اکاونټ جوړ کړو. داسې اوس خلاصېږي ښه. اوس دې ته به داسې یو سفر دلته راته کړي دي، وایي ښه راخلاص میټا ماسک ته. اوس به موږ دلته راسو لاندې، که دا داسې تېرولی هم سو ولې موږ وخت نه ضایع کوو. راځو دلته راځو لاندې کلیک کوو. اوس دلته موږ ته دوې بټنې لرو یا دوې بټنې لرو. یو د وایي تاسو اکاونټ لرئ، دا پورته دی. که تاسو اکاونټ جوړ کړی پخوا، مطلب د میټا ماسک اکاونټ مو مخکې جوړ کړی، دا موبایل مو خرڅ کړئ، بل موبایل مو واخیستی، نو غواړئ کوډ دلته ورکړئ، خلاص په دې ځای باندې کلیک وکړئ. او که چیرې موږ خو اوس نوي یو نوی اکاونټ جوړوو، نو موږ به راسو په دې لاندې باندې کلیک کوو، وایي نوی اکاونټ جوړوو، دلته به راسو کلیک وکړو. نو دلته موږ سره دوې خانې دي. په دوې خانې کې موږ ته وایي یو کوډ ورکړئ. دا کوډ دونه فرق نه کوي، که دا مو ډېره ووځي هم دونه مهمه نه دی، خو یو ښه کوډ ورکړئ. زه اوس دلته تاسو ته ګورئ یو کوډ ورکوم ورته، مطلب ورکوم چې افغان 001 او بیا ورکوم د ډالر نشان. بیا دلته لاندې دغه کوډ چې دلته نوشته کړی دی، دغه کوډ بیرته خلاص دلته نوشته کړئ. ما ای نوشته کړله، اوس افغان نوشته کوم. افغان 001 ډالر نشان، چې دا یو څه سخت سي ځکه وایي. نو اوس دلته موږ بیا دلته په دې ځای باندې کولی شو دا وایي وګورو. دلته کلیک کولی شو چې موږ دا کوډ نوشته کړي وګورو، دا سیم ورکړی دی که یا. نو بیا دلته کولی شئ که غواړئ مطالعه غواړئ خوښېږي مو دې باندې کلیک وکړئ. نور زده کړه دلته نشته کړي دي، نور زده کړه. نو تاسو کولی شئ په دې باندې کلیک وکړئ، نور ولولئ، که نه په دې باندې کلیک وکړئ. ورته موږ نه غواړو ووایو، هر څه چې تاسې ویلې صحیح دی. نو دلته به راسو په لاندې باندې کړو کریکټ پاسورډ، دلته باندې به کلیک وکړو. اوس وګورئ انتظار ورته کوو. اوس دلته ویډیو ته دا ویډیو هم کولی شو وګورئ، ډېر بهترین ویډیو ده، سر پر خلاص شي. نو بیا راځو موږ وخت نه لرو چې دې ویډیو وګورو، ځو درنه. نو دلته راځو په دې ځای باندې کلیک کوو. بیا دلته راځو سټارټ وکړو. بیا دلته مطلب دلته بیرته خپل کوډ ورکړو، کوم کوډ چې مو هلته ورکړی دی. او افغان 001 او یو هم د یو ډالر نشان. اوس دلته راسو، اوس دلته کلیک. دا ډېر مهم شی دی. د دې سره به یو عکس واخلې یا په ورکې کې نوشته که پټ ځای پرېږدو. دغه کوډ که د هر چا سره څو ستا والټ وړالی، مطلب دا حفظ یې زده کوې، څنګه چې زده کوې دا زده کړه. دا ډېر مهمه دی. که دا درنه چا واخیستله یا چا درنه پیدا کړی چې دا والټ ستا والټ د هغه څو، مطلب دا یو مهم شی دی. په دې اپو کې مهم دغه دی. نو موږ راځو، موږ دا نه نوټس کوو ځکه چې دا اپ تاسو ته ښیم، نو ما ته هم په درد نه خوري.
نو کولای شئ خالص دا اپ سره په دې بټن باندې تاسو بیا کولای شئ ځانونه دواره لاګین هم کړئ. مطلب کولای شئ د اپ مو کله چې ډیلیټ شو بیرته په دې په 200 حروفونو باندې 11 حروفو باندې تاسو کولای شئ بیرته خپل اکاونټ ته لاسرسی پیدا کړئ یا هم بل موبایل کې خلاص کړئ. ډېر اسانه دی. نو موږ راځو خالص کنټینیو باندې کلیک کوو. اوس دلته زه خالص یو دانه دغسې یم، یو نه یو پکې کیسې راوځي. نه وای غلط دی. نو اوس به موږ شاته ځو، بیرته هغه کوډ به ګورو. غلطي مو وکړه، دلته مو دغه دا دی. اوس به دلته څه وکړو؟ یو سکرین شاټ یې به واخلو. د چا ودي 2 درېږه ته سکرین شاټ هم نه اخیستل کېږي. اوس به دې سره څنګه چل کوو؟ 2 درېږه زه خپل یو ټرای پکې کوم چې څنګه کېږي. دا به داسې سیدې وګورو. نه زه ویډیو سکیپ کوم، خو هغه کوډ به دلته نوشته کوئ. بس دغه یې کار دی. ګورئ ما داسې چل وکړئ، د کوم موبایل کې چې اوس زه ویډیو نیسم، دا موبایل کې مې د دې سکرین نه عکس واخیستی، بیا مې دلته دې سکرین ته کوم موبایل کې مې ویډیو نیولې دې سکرین ته مې کتله، دلته مې دا شیان ورته پوره کړه. نو داسې به په منظم سره به دا نوشته کړو. اوس ځو مخ ته ځو. دا دی اکاونټ مو خلاص شو. اوس ته موږ ضرورت نشته چې دا فعاله کړو یا خپل اسناد ورولېږو. هېڅ شي ته مو ضرورت نشته ده. خالص اوس که تاسو غواړئ مطلب ایتریوم واخلو، راځو په ایتریوم باندې کلیک کوو. خالص دلته بای باندې کلیک کوو. بای ته راځو، دلته ځو مخته ملک شو افغانستان او نسو کولی. نور هیوادو کېږي که تاسو په اروپا کې یاستئ. نو دا ول یو کوچنک هیله لرم چې کوچنک کومک یې در سره کړی یاره. او کوم بل سوال هیله لرم په کمنټ کې راته نوشته کړه. نو داسې کارونه زموږ د وسه کېږي تر نه که چېرې دي کوم کار یې چې نورې پوښتنې کولای شئ کمنټ کې راته نوشته کړه. ډېره مننه د وخت نه ده چې ویډیو دې وکتله. ښه وخت. سلام علیکم.